السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ساينسپوهانو د سپي او د پیشو په سلیوه یا لاړو باندې تجربه وکړه او د هغې څخه چې کوم حیرانونکی ریزلټ یا نتیجه منځته راغی، که زه چېرته تاسو سره دغه ویډیو شریک کړم نو تاسو به په اټومیټک ډول په کمنټ کې سبحان الله او ماشاءالله ضرور ولیکئ، ولې چې د نن نه 1400 کاله مخکې زموږ خوږ نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي هغه بالکل حقیقت او ریښتونه ده. نو نن ساينسپوهان دغه حقیقت پسې ګرځېدل چې دغه حقیقت پیدا کړي، تر څو پیدا کړي چې د کوم یو حیوان په سلیوه یا لاړو کې مایکرو ارګانیزمونه یا جراثیم موجود ده. نو دغه ویډیو څخه هدف او مقصد دوستانو دا ده چې ځینې هیوادوال په خپلو کورونو کې دغه حیوانات ساتي او د دې د اضرار او ضررونو څخه خبر نه وي. نو نن دغه ویډیو درته ښیم دوستانو چې آیا د کوم یو حیوان په لاړو یا سلیوه کې ډېر زیات میکروبونه او جراثیم موجود ده. نور حال په ویډیو کې ګورو دوستانو چې زموږ خوږ نبي د دغې دواړه حیواناتو په اړه باندې څه فرمایلي. زه نور حال په ویډیو کې ګورو، سټپ بای سټپ تاسو ته په ویډیو کې معلومات درکوم. دوستانو ویډیو تیروئ مه، ډېر جالبه په زړه پورې ویډیو ده او زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک صفحه در سره فالو کړئ. زه په ویډیو په طرف دوستانو دغه میکروسکوپ ده چې تاسو ګورئ چې په دې باندې د پیشو او د سپي سلیوه یا لاړې راخلي او دلته یې معاینه کوي. دوستانو چې د دې څخه تاسو ګورئ دا پیشو ده او د دې څخه یو سمپل راواخیستو، تاسو په سلایډ باندې ګورئ دې څخه سمپل راواخیستو او دا په میکروسکوپ لاندې ږدي او هلته ته نه تجربه پکې کوي. دوستانو معلومیږي چې څه نتیجه لاسته راځي. تاسو ولې دوستانو دا د میکروسکوپ لاندې کېښوستو او اوس دلته د دې څخه نتیجه لاسته راځي. دوستانو تاسو ګورئ دا د میکروسکوپ دننه برخه ده چې دغه سلیوه یا لاړې چې تاسو وګورئ سمپل ته یې واغوستو بالکل کلین او صفا ده، یعنی د پیشو په لاړو کې څه قسمه ارګانیزم نشته او دا د سپي سمپل یا د سلیوه یو سمپل ده چې دا هم اوس د میکروسکوپ لاندې مشاهده کیږي. تاسو ولید چې دې باندې کوم کیمیکل مواد استعمالوي او بیا د میکروسکوپ لاندې کتل کیږي. تاسو ګورئ دې لاندې څومره جراثیم موجود دي. دوستانو تاسو ګورئ د سپي په سلیوه یا لاړو کې څومره جراثیم موجود دي، څومره واړه مایکرو ارګانیزم موجود دي. تاسو ګورئ دا ټول په یو هغه حالت کې روان دي. دوستانو تاسو ته چې کله زه دغه ویډیو تاسو ته لږ شاته کم تاسو به دا ټول وګورئ چې دا ټول حرکت په حالت کې د تاسو څومره جراثیم تاسو وګورئ. دوستانو دا د سپي په لاړو کې دومره جراثیم موجود دی چې زمونږ خوږ نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د سپي جوټه اووه ځلې ومینځئ، یعنی په کوم لوښي کې چې سپی خوله ووهي هغه باید اووه ځلې ومینځل شي، ځکه په دې کې څومره ډېر جراثیم موجود دي په لاړو کې. نو بالکل هغه حقیقت ښکاره شو چې زمونږ خوږ نبي څه مخکې 1400 کاله مخکې فرمایلي وو. هغه تاسو نن په دغې ویډیو کې ولیدو چې ساينسپوهانو دا تجربه کړې وه چې آیا د سپي په لاړو کې ډېر زیات مایکرو ارګانیزمونه موجود او که د پیشو په لاړو کې موجود. نو تاسو ولیدو بالکل چې د پیشو چې کوم د لاړو سمپل هغه بالکل کلین او صفا و. تاسو ولیدو دا ګورئ دوستانو دا د پیشو هغه سمپل ده چې بالکل صفا او کلیر دی، نو دې کې هیڅ قسم مایکرو ارګانیزمونه موجود نه دي. او د سپي چې تاسو کوم ولیدو دوستانو چې په هغه کې ډېر زیات مایکرو ارګانیزمونه موجود و چې تاسو ولیدو چې هغې جوټه ډیره چټله او ناپاکه جوټه ده. نو دوستانو په ټولو حیواناتو باندې رحم وکئ او هغه مه وهئ دوستانو. نو پیشو که چېرته تاسو د پیشو یو واقعه هم اورېدلې وي چې د دې پیشو په ایسارولو د هغې په ساتلو او بیا هغې ته ډوډۍ نه اچولو په صورت کې چې کومو یوه ښځه بالکل الله تعالی جهنم ته لیږلې وه چې دغې پیشو ته به یې ډوډۍ او اوبه نه ورکولې، نو د هغې وجې نه الله تعالی هغه جهنم ته ولیږله. نو دوستانو که چېرته په حدیثو کې راغلي که تاسو پیشو ډېر هم په عذاب کې نو هغه په مالوچو باندې وخئ، نه په تیږه او یا په داسې ضررناکه څه باندې چې هغې ته تاوان یا تکلیف ورسیږي. نو پیشو دوستانو تاسو ولیدو چې بالکل د هغه حیوان دی چې د هغې سلیوه یا لاړې بالکل کلین او صفا دي او د یو ځل مینځلو سره هغه لوښی یا کاسه چې کوم دی هغه بالکل پاکیږي او صفا کیږي. دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوي دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې ورسوئ او زموږ د هیجان سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر نورو داسې ښکلو ویډیوګانو پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحال آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.